د چاپې سهار څلرویشتمه برخه. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو، د چا د وجود برخه. تعلیمي مرکزونه هم تورېست وو، ژمی وو، هوا زیاته سړه وه، د سیمې مخ واورو سپین کړی وو، تر نیم متر پورې واوره پرتې وې. د څو شپو راهیسې بنګنې تیارې ګرځېدلې. د 1999 کال د لیندۍ په 18 نیټه د مازدیګر د لمانځه پر مهال دوې سارګرې تیارې ملګرې شوې. د ماخستن په 8 بجو جهاز هم ویرجن اواز پیل کړ. په 100 دقیقو کې سرخکې راورسېدلې. لومړی یې د میدان وردګ ولایت جلکې ولسوالۍ د رشید کلي د مجاهد او تکړه عالم مولوي دین محمد حقاني کور ته مخه کړه. د کور دروازې د دوی د عادت له مخې په بمونو ور خلاصې کړې. په کور کې یې پلټنه پیل کړه، هیڅ هم په لاس ورنه رغلل. د یاد کور زنانه او ماشومان یې د شپې په مهال د کلي د بل کور کرې بیولي وو. دوی ته یې ویلي وو ستاسو کور ړنګوو، مولوي صاحب مو ووژلو. له هغې وروسته د یاد مولوي صاحب وراره مولوي زحیب الله محمد کور ته ورغلي وو. هلته یې هم پلټنې کړې وې، خو هیڅ هلته هم په لاس ورنه رغلل. محمد راته وویل زموږ د کور ټولې زنانې یوې خونې ته راټولې وې، په دې انتظار چې اوس به د درانه بمبار له امله په شهادت رسیږو. زموږ کوچني وراره به قرآن کریم ته لاس ونیولو، خو کوچنی ماشوم هم په دې پوهېدو چې زموږ حفاظت به لوی رب عز وجل د قرآن کریم په برکت کوي. وروسته د مولوي حقاني د ورور انجینر یار محمد چې اوس مهال کابل کې و کور ته ورغلل. هلته هیڅوک هم نه و. دوی تیارو ته امر وکړ له تیارو یې درانه بمونه وغورځول او یاد کور یې له خاور سره خاورې کړ، تر دې چې د کور تهدابونه هم د درانه بمبار له امله د ځمکې په مخ پراته وو او د کور څنګ ته عمومي لاره یې بنده کړې وه. که د کلي یو څنګ کې کورونه ورانېدل، بل طرف ته بیا د همدې رشید کلي په بل طرف کې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه مدرسه هم د وحشي دشمن موخه وه. ښکاره خبره ده چې یرغلګر او غلامان د مقدسات سره له زړه عداوت لري. په همدې موخه یا د مدرسې ته ورغلل. د مدرسې شاګردان چې اکثره کم عمر ماشومان وو په واوره او یخ کې د باندې راویستل. دوی د مدرسې څنګ ته مکتب کې شپه سبا کړه. د یادې مدرسې ناظم مولوي ذبیح الله محمد راته وویل سهار وختي د چاپې له پورته کېدو سره چې مدرسې ته راغلم ومې لیدل چې د مدرسې دیوالونه په لارو کې پراته دي او مدرسه شهیده ده. لومړی مې په طالبانو پسې نارې کړې، ویل مې څوک ژوندي دي. طالبانو غږ وکړ، ویلې موږ مکتب کې یو. کله چې نږدې ورغلم د دوی پښې د یخ له امله وچې شوي دي، له خپلو ځایونو څخه نشي خوځېدلی. د مدرسې منځ ته ورغلم. د الله جل جلاله سپېڅلی کلام او دیني کتابونه چې سلګونو ته رسېدل پاڼې پاڼې د بارودو په اور سوي په ځمکه پراته دي. هغه طالب چې ملائک یې قدمونو ته عذر ایږدي، د نازولي قدمونه یې په ځمکه نه لورېږي. د نړیوالو بشر دوستانو له لوري دلته د تروریست او دهشتګر په نامه پیژندل کېدو. مدرسه چې د اسلام د مبارک دین د تربیت مرکز دی، دلته بشر د ادب، حیا او انسانیت په ګاڼه سمبالیږي. دوی د تورستانو د مرکز په نوم پیژندله او په همدې سلسله کې د هیواد لر او بر کې ګڼې مدرسې د بارودي بمونو په مټ ړنګې کړې. دلته د وحشت سلسله پای نه مومي، بلکې له دې چاپې 2 هفتې وروسته همدې کلي ته څیرمه د بابک مدرسه بمبار او پکې لویه کتابخانه یې په اور لوله پکړه. ډاکې په زړه غم سترګو کې اوښکې، څو کاسه شهیدان سوي سکاره خاورو ته سپارو، څو کاسه شهیدان سوي سکاره خاورو ته سپارو. د چا د وجود برخه د چا زړه خاورو ته سپارو.